درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما تیرہ جمعہ بانے عرض کرو چا آئندہ جمعہ کی مبیا پا دے خبرو کم دا آیات کریمہ چا کم مضمون دے دا غی کم خلاصہ دا آغا دادا چه کچا دے مختصر غند زندگی کی اللہ راضی کو او د خیر کارونه اکڑل د قیامت پرد با د اللہ د طرفنا اغت د خیر بدل ملوش او که دغه مختصر جن کې چا د شر او د نقصان کارونه وکړل د الله نافرماني یې وکړه الله یې ځان نه خفه کړو د الله بندگانو ته تکلیف ورکړ او د الله پاک د بندگانو د تکلیف په وخت کې د اغي ضربر مددگار ثابت نشو نو بیا به د قیامت پر ورځ باندې دته هم د هغه د کړو مطابق بدله ملاویږي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هم دغه شالیاش پر روان دی چې وی قاطع یو زنانه ده خوا کې بچی دي د زنانه په اور باندې کټوې خودې ده کټوې خوټ کېږي دا بچی جاړي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورغه پوښتنه کوي دا ماشومان ولې جاړي زنانه ورته وایي دا ماشومان نهر دي اوږې دي خوړلي څه نه دي ځکه جاړي وی دا په اور دې سیښودي دي دا زنانه ورته جواب ورکوي اور بانے میں خالی کٹوے خود دا صرف دے ماشمانو تدا تسلی ورکوما چستاسو انتظام لگیا ہے مکوما سبکی نشتا وینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روان شو بیت المالنا غلام دے اسلم هغه ځان سره واغشتو اوړه غوړي یو شی بل شی څه شی چې ممکن و هغه وخت کې هغه تیار کړو روانیږي خپل غلام ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی اسلم دا د خوراک دا سیزونه دا غوټه دا ما ته را پشا کا هغه ته وی حضرت زبې والم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی واسلم د قیامت په ورځ باندې امتدا کولی شي چې زما بوج زما نه اوچت کې واخلې دا کولی شي د قیامت په ورځ چې ته زما بوج ما ته وایې چې زه به یې اوچت کړم نه دا زما ذمه داري ده زه یې په خپل اوچتوم لاړلو هغه زنانه ته وی اوړه واغږه کټوی باندې کا سی چې د خوراک وخه یا بل څه شی وړو
ورته وی دا واچوه کټوی کې ته اوړه واغږه روټۍ پخه کې او عمر فاروق په خپله باندې لګیا شو د کټوی د لاندې اور بلی ورته چې خوراک تیار شو ماشومانو باندې خوراک وکړو ماشومان ماړه شو هغې لوبې شروع کړې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی ماشومانو چې لوبې کولې دی ورته خندېدو خوشحالېدلو وی په جړا مې کې کتلي وو چې په خندا او خوشحالۍ باندې مې وکتل نو اوس به ترې نه لاړ شم او بیا یې ورته وی چې بیبي عجیبه خبره ورته هغه زنانه کړې وه ورته وی تا سره خو د الله ډېره ښېګړه وکړي د عمر فاروق په ځای باندې خو چې تا امیر المؤمنین وي نو ښه وه هغې ته دا پته نشته چې دا امیر المؤمنین دی ورته وی زه امیر المؤمنین یم او سهار راشه چې ستا د بچو دپاره وظیفه مقرر کړم ما عرض دا کول وروڼو دغسې ښېګړه باندې دغسې احسان باندې الله خوشحالېږي او الله پاک د چا اجر ضایع کوي نه دا الله صفت دا دی لا یضیع اجر المحسنین هغه د ښېګړې کولو والا اجر او بدله نه ضایع کوي خامخا ورکوي ورله لږ عمل وي د خیر ډېر عمل وي د خیر الله رب العزت باغې خوشحالېږي رب ذوالجلال دی ما او تاسو ټول له د خیر توفیق راکړي د شر او د فساد د اعمالو نه دی الله مونږ ته نجات نصیب وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين